درویشتم نصیحت: له اودس وروسته د شهادت کلمه ویل. کله چې انسان اودس پای ته ورسوي او ورپسې دغه دعا ووایي چې لاندې حدیث شریف کې راغلی، د جنت ټولې 8 دروازې به ورته خلاصې کړای شي او اختیار به ورکړل شي چې له کومې چې خوښوي جنت ته داخل شي. په دې اړه د صحیح مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: په تاسو کې هیڅوک داسې نشته چې اودس وکړي، په ښه ډول یې وکړي، بیا دا دعا ووایي: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. مګر دا چې د جنت 8 دروازې به ورته خلاصې کړای شي او له هر یوې چې زړه وي جنت ته به داخل شي. 24 نصیحت: مؤذن پسې اذان تکرارول. په صحیح مسلم کې له عمر ابن الخطاب رضی الله عنه څخه روایت شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: کله چې اذان کوونکی الله اکبر ووایي او څوک ورپسې الله اکبر تکرار کړي، اشهد ان لا اله الا الله ووایي او هغه هم همدغه شان ووایي، بیا مؤذن اشهد ان محمد رسول الله ووایي او هغه هم پسې تکرار کړي، بیا مؤذن چې کله حي علی الصلاة او حي علی الفلاح وایي د پر ځای لا حول ولا قوت الا بالله وایي، بیا کله چې مؤذن اخر کې الله اکبر او لا اله الا الله وایي او د همدغه شان وایي، لا زړه نه وایي، دا کس جنت ته داخل شو. یعنی مؤذن پسې چې ټول اذان تکرار کی او کوم ځکه چې مؤذن حي علی الصلاة وایي ته پسې تکرار کړي چې لا حول ولا قوت الا بالله، او بیا چې کله مؤذن حي علی الفلاح وایي هم پسې ته تکرار کړي چې لا حول ولا قوت الا بالله، او نو ټول اذان د مؤذن په شان وایي هغه پسې تکرار کړي، الله پاک به د جنت ته بوزي. امام ابو داود او احمد یو حدیث روایت کړی چې البانی صحیح بلله. له عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: اذان کوونکی موږ نه د اجر او ثواب په ګټلو کې غوره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ته هم همغه څه وایه چې اذان کوونکی وایي، کله چې خلاص شوي بیا هر څه چې غواړي وایي غواړه، الله پاک به یې درکړي. یعنی کله مؤذن سره اذان تکرار کړي او په پای کې دعا وکړي او هر څه چې وغواړي الله پاک به د دعا قبول کړي.